د ژغ قدرمنې دا وخت زه په انګور اډه کې ویلوړ یم. دلته په انګور اډه کې یو غټ لاریون یو غټ احتجاج روان دی. دلته چې کوم د علاقې خلک دی هغه که سیاسي دي هغه که عالمون دي او که هغه که د نورې په سیاسي پارټۍ سره یا د تحریکې سره تعلق لري هغه ټول روتلي دي. دوی د احتجاج چې کړی دی دوی دغه وایي چې چونکې ګیټ دلته په انګور اډه باندې دی نو دلته کسټم هر غلی دی خو موږ ته د دغه علاقه ته د دغه فایده چې کومه دو هغه نه میلاویږي. د دغه ثمره د دغه فایده چې کومه دو هغه نور خلک خوري هغه نور خلک ته میلاویږي. د میږ په علاقه کې هیڅ قسمه سہولت چې کوم دي په دا تیر 15 سکوله کې پاکستان میشته نه دیر کړي. نه دلته سکول شته دی نه دلته بینک شته دی نه دلته د صفای بیت بندیباس شته دی نه ورسره هسپتال شته دی نه روډینه شته دی. مختلف علاقې دي خلک غریب دی نشتمن دی. ډېر خلک یې صرف په جار کې مصروف کړی دی. دا 15,000 یا 16,000 یا 10,000 په میاشت کې جوړه کو هغه مین چې د دغه ګیټ کې ما فایده دو دی وایي چې موږ د یغ ثمرات د یغ ګټې نه محروم یي. نو دی نه موږ پوښتنه کړې دو دی سره موږ جمع کړې دو درېمه د دی په خپل الفاظ کې ور وایي دا نن چې موږ مجبور شوي یا موږ په سپیچینه کې ګیلې کې دا موږ مجبور شوي یا دلته کسه حکومت آی دا ملک تای دا ملک مانی دغه خلک 15 سکوله پیراشول توست میډیا ولیزم په د علاقه کې ګرځاوم چې خالد سرکار د طرف یو خشته لګدلې وي میجو جرمناوي خو په د علاقه کې پارابینا ریپیتی کمانډرون کرنلون ادارې هر څوک ملاويستي په عربینا ریپیتی قسم درته چې په د علاقه کې د ویری په چار نه دوشوي دولته د سکول چار نه دوشوي سکول مې التا پوښتا ګورنمنت سکول دی 14 سال پیراشول چې 14 سال کې ټیچرون غرض شوی دي دلته سمګلرون او دای کرنلون سره کې شنی خپل ډیلینګ کو بیا چې بچای مې ورته بسته ځنه تلاش کیږي واړی کې بچون ورته بسته ځنه تلاش کیږي دلته ډیسپنسری دو هغه ته هیڅوک ډاکټر شته لاره بره تنخو خلی شاور لاره بره تنخو خلی او دلته څوک نرسیا دلته د روډ سہولت دغه څه د روډ سہولت نشته الان کې نتورک دلته می څومره سیرانو راکی څومره بچون دا پیرا کوم مطالبات د نتورک نن ز پرمیشته نر کوي دلته د دای خپل چې کیمه کلاد بیسي دا او پاک چې کیم کرنل نو سای یغ د وړنه ډي اس ال کبل زون تر ولګو بازور کم از کم پسلا د کلی د بازور په منځ کې 15 غاز دو او 15 غاز پسلا کې دای مشته خالي ډي اس ال نر کوي چې دا عوام خپل چارج نه وخلي دولت وتل سي د قبضه دو دا بشورتان اوستي په مین بارډر په ګټ کې دننه نوستي هیڅ چا تار کات نه ورکوي چې څوک پندې کوي سي پارینه یو پوچنا جنکه وخسته و د کور د پورا ډیر غریب جنکه دولت مو چنده خپل ورته وکړه یو کیلو چنیا وخسته و په خدای قسم په دغلار ذکر بټ کې چنیا دنه بر والله او نر دولت قبضه د نور څادو څوک په کلا کې ورته نوستای څوک په خمران کې ورته نوستای دا شاید اسد جی پر سره تقسیمېږي نرمیش دا یی چې مزید څور استعمال کړي څومره څه د یوړل مزید ته هیڅ ته اجازه نشته چې د عوام کاروبار نه وي د علاقې نه په بدیږي نه چاته د غلې اجازه شته نه د کرپشن اجازه شته دولت ته د وخت نه کاروبار شری و ډېر سایه و د غریب خلکو گزارش ولا 1500 زری پر هر کس و گاوړل پاندای پولیس کوړلا د څه وخت نه دا چې کوم ادارې غلې دي دغه هاشه بند کړای دی د خپل کاروبار وونده په خوفیا لول بن سمګلینګ کو د علاقې چې کوم داس نور د دې خلک اګاړ دی خو غریب خلک هیڅ کاروبار دی نه دی ور کړی تعلیم په غابنې میږ دلته یو سرکاري سکول شته چې کوم دی های سکول په بن فوج ادارې بالکل قبضه کړی دو د خپل دفترینه زنده په جوړ کړی دي پس مګلرون دفترینه دی اپ کې پندېږي او د چې کوم د سکول بچون دي ان ور پرېږدي او نه ورتي نو وخت ولاده نشته شای نه ملایي چې هر څه کو حکومت خپل کو نشته د ویری په کاروبار نه رودای نیر کوي چې هر څه کو د په خپل کاروبار بیا څه دلته کاروبار مخې مش په مولا ریدو لاري سرتا ویلوډې دي کاروبار نشته کشتمینا چک دي ټول مشکلینا ډیر زیات شوي دي د مو نوم دی ملک خان ملک او اوس د کمیټې صدر منتخب شوی یم د کاروبار خو توسته پته دو چې نن سبا د انګور اډې بارډر کاروبار دار اغېزمن شوی دی چې د بازور توس خپل وینې ایسته چې دا په ټاپه ویلوړ دی هېڅ شی نشته نه څوک په د بارډر تلای شي نه راتلای شي سل قسمه مسایل د پاکستان د ګورنمنټ د طرفه ورته مخته کېږي یوه مسایل نه بل مسایل بل مسایل نه بل مسایل تعویض
غونډه د جرګه د جلوس د احتجاج میش پیدا کړی دی چې د میش بارډر ویل در اغیزمن شوی دی د خلک غون بې کاروباره شو بېروزګاره شو د دغې نه امن ته خطر ویل چې د خلک بېروزګاره شي غربت پرې روشي بیا د دغه نه خلک د خپل غربت وجې نه ناجایز کردار شي د کوپاکو میش ته عوام ته مشر ته عالمون ته ګورنمنټ ته هر چا ته تکلیف وي او علاقه ته مشکل وي نه جر کې نظر نه دي چې 2000 2500 3000 کسان مصروف دي صرف مصروف دي نورې څه آمدن څه ګټه نشته ولې چې په بارډر پر ریس کې 15 لارې د یې غر وړي 15 د یې دی وړي دا په بارډر کې سختي تو په انتهایی زیوتا یو کیلو چای کا یو کیلو چای اجازه نشته معمولی چې دلته لوکل شناختی دي نوی بیا اجازه نشته نور خلکو چې د چا د ونه د چا د بانو د چا د پېښور شناختی کارت اډرس وی اته اجازه نشته د مو نوم امام الدین دی زه د احمدزی قوم د انګور سره تعلق لرم میزه د جلسه د علاقې په مسایل د بارډر په مسایل په حل بندر جوړه کړی دو د غنا د میزه د علاقې د بازور سیستم دا ډېر بربود دی تاسو یې وینئ د میډیا یې ویني د خلک یې ویني د میش په علاقه کې د ویسا پورا د تعلیم د صحت د بجلی د مواصلات هیڅ نوم نشان نشته د میش د حکومت نه دا مطالبات چې میش ته د فلفور ایجوکیشن راسکو هیلث راسکو مواصلات راسکو چې کیم د میش عیني حق کیږي دا د میش راسکو بالکل دلته کسٹمر غلای دی دلته حکومت په عربي نه په کروڑی روپۍ جمع کیږي تر ویسا پورې علاقې خلته پکې 1% څه نه دي میلاو شوي او به میزه څومره مطالبې کړې وې میش ته په بارډر باندې یو پیکیج کړی شوی و چې د لوکل خلک دی پورا د غریب د معذور د ټولو خلک یو روزګار چلېده نن د میز نه بند شوی دی زه حمید الله نوم مې دی مو زه جمعیت علما اسلام یو ادنا ورکر یم سیاسي اختلاف یار څه خپل وي سیاسي اختلاف یار څه په خپل ذمه نه دی خو میز د علي وزیر زه د جمعیت علما اسلام یو ادنا ورکر یم خو د میز د علي وزیر دا مطالبه کی چې دته د رهایی زر کې ملاو شي ځکه چې د سره د ویس حکومت چې کله ارته د سره د حکومت د مطالبه منلې و چې ان شاء الله میز ته جن رهایی در کوي نرزه دا کیسه چې علي وزیر ته د رهایی ملاو شي مونږ نوم شخاله دی زه د ګورنمنت های سکول स्टूडेंट हैं हम 8 क्लास के उम्मीद स्कूल डरे मुतलबे हवे अच्छा पता है दो डिप्टी तहफत दो टीचर नस्ता टीचर चरोशी कला सख्ता का टीचर होशी का टीचर पाना बाद वर्क पे कोर्तन खाओ खाली और सड़ाई पे कोर्तन खाओ खाली स्कूल पहुंचता है कमरे मुकम्मल डके कड़े दी दसमक दी समुदना स्कूल के दे आने जाने आर्मी रवना मुकम्मल आर्च कमरे दे बेकड़े दी मिस्ता 10 कमरे खाली दे पूरा मुकम्मल बांध दिया दे बंद करे दी पोस्ट किम स्कूल हाल हुई नया आ मुकम्मल दे किम खस्ते दे मुतकड़ लारे पे वदरवी छुट्टी सीधा पाना बाद रुसिया तालीम मुत को ह पाना बाद तालीम च मुत को जन्ना वक्त री ह पग को ब दाजमी पे चटाई के दे मुद स्कूल ना सामान है वड़ाय वो एफ्टाफिन हा वड़ी दिया दा हम आर चाता प्ला करे दो दा मशरून तने हवी दी और डिप्टी तने हवेली दी कमांडर तने हवेली दी इच एतराज न पहुंचता तल सिदूर जुमान तने हवेली दी देवच दा नादर वड़ा दा मुनादर ता हवेली दी मुकम्मल از مورا په زمان دو مش دا د چې سامان د زمان سره دی سامان ورته سمندر ورسي ټیچر په کور تنخواه خلی دا روشي چوکیدار په کور تنخواه خلی بل چې کیم کلارک ته دا په کور تنخواه خلی مش ته یو سپر نه د سپورت سامان راځه کله ایته وته سول کوم چې د مو د سپورت سامان استا کله بل ته سول کوم چې د مو د سپورت سامان استا مته سپر نه پاندرو غلای دی د مو نوم سخی رزاق تای ز بزنسمن ایکسپورت امپورټ د مو پنګورډا چې کیم کسٹم سټیشن دای د مو ایکسپورت امپورټ تای میشته د حکومت د طرف نه یو ریلیف ملاو شوی او هغه ریلیف چې کوم دی د میز نه واخیستلی شوی دی د څو ورځې نه او د میز لږ مسلې سره حل دي میز اعلی حکام ته دا یایي چې د میز د کومه لیاردو دا ډېره خروپه دو ډېره مسایل دي دلته فیسیلیټي نشته نیټ نشته کسټم ایجنټ ته هغه فیسیلیټي نشته سو کایندلی میز ته د چې کومه میز اعلی حکام ته دا یایي چې میز ته کوم فیسیلیټي کړې شوی وه کسټم ایجنټ ته د لیار ډېره خروپه دو نیټورک هم نشته نورې ډېره مسلې دي سو کایندلی میز ته د خپل کوم ریلیف ملاو شوی میز ته واپس ورکوئ تاسو ډېره مهرباني جی تاسو د دې خبرې واورېدلې لکه دوی څرنګه ګیله کوو چې
دلته ګیټ دی دلته ټرمینل دی دلته کسټم دی نو د دغه ثمرات د دغه چې کومه فایده دو هغه میش ته نه دو میلاو شوی هغه لار بر خلک رغلی دی یغه دغه ګاټه چې کومه دو وړي دو دغه فایده چې کومه دو لارې بار خلک وړي دو اې کې وزیر ژغ نیوز انګور اډه